کافر مقابله کی سورہ عمران شروع شو پدې کې تو سوایتونه دی لا او شل رکوګانی دی ورکی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم مدد دنوم د الله پاک سره برکت دنوم د الله پاک سره مرګرتیا دنوم د الله پاک سره داس الله پاک چې ډیر مهربان لوی مهربان دی الف لام میم الله خپوږي په معنا د دې ټکو الله لا اله الا هو الله نشته لایق د بندګۍ سوا د الله نه هیڅ الحي په خپل ذات خود ژوند دی هر ژوند له ژوند ورکون کې د القیوم هر څه قائم ساتون کې دی نزل علیک الكتاب نازل کو الله پاک پتا باندې کتاب بالحق حق سره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدی دا کتابونو چې کوم د قرآن نوړان دی وانزل التوراۃ نازل کړی دی الله تورات او انجیل او انجیل من قبل د دې نوړان دی هدل للناس هدایت ته خلق ته پاره وانزل الفرقان نازل کو الله فرقان د حق او د باطل منځ کې فیصله کوونکی کتاب ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کو بیاات الله خبر د الله نه لهم عذاب شدید دی د پاره عذاب سخت دی والله عزیز الله زور ور دی انتقام والا دی ان الله لا يخفى عليه شيء نشته دې ایس اوسې چپټ وی په الله باندې فلار د پزمکه کې ولا فی السماء او پاسمان کې هو الذی یصورکم دغه الله پاک صورت در کو تاسو فل ارحام د میاندو پر رحمونو کې کیف یشاء څنګه چلا او غختم لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته لایق د بندګۍ هیڅ څوک سوای د الله نه زور ور د حکمتونو والا دی هو الذی انزل علیک الكتاب دغه الله دې چې نازل کو کتاب منه د خپل طرف نه آیات محکمات منه بعض دغه کتاب نه آیات محکمات آیاتونه د محکم یعنی دغه معنی واضح ده هن ام الكتاب دا اصل کتاب دی او اخر متشابهات او بعض ورکه متشابهات مخکې لګه خبره کړي او متشابهات باندې فاما الذين في قلوبهم زيغ پسا کسان چې دغه پزړونو کې کوګواله دي فيتبعون ما تشابه منه نو اغوی لګي پیروي کوي دا هغه چې متشابه دي د قران نه ابتغاء الفتنه د پاره د خورولو د گمراهه په خلکو کې او ابتغاء تعویله د پاره د لټولو د مطلب د معلومولو د پاره وما يعلم تعویله او نه د معلومه تعویل او معنا د متشابهات الا الله مگر الله تا والراسخون فی العلم او مضبوط علم والا یقولون و آمنا به من ایمان اور د پدې کل من عند ربنا هر څه زموږ د رب د طرف دی وما يذكر الا اولو الالباب ونسيت ناخل مگر عقلن والا ربنا لا تزغ قلوبنا يا رب زمونږه کاغم کې زمونږ زلونه بعد از هدایتنا رسول د دین چې هدایت کوم توهب لنا من لدنک رحمه او راو بخم زمونږ د طرف نه بيخي به بدو هبه ویل کېږي بلا عوض چاته شی ور بخل راو بخم د خپل طرف نه بيخي به بدو رحمت انک انت الوهاب بشک هم ته هر څور بخون کې ورکون کې ربنا ای رب زمونږه انک جامع الناس تراجع مکون کې خلق ل یوم پدا سورت کې لارې بفي چې پای کې شک نشته ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله پاک خلاف نه کوي د وادي خپل ان الذين كفروا بشک کسان چې کفر وکړو لن تغني عنهم اموالهم اسپکار ورانه شي د دې مالونه ولا اولادهم ندي د دې اولادونه من الله اذا الله په مخ کې شي نه زم واولئک هم وقود النار وداخل خشاک د جهنم کدا ابي آل فرعون څنګه چې دستور د فرعونیان والذین من قبل ما داخل کو چې داغي نوړان دي کذبوا بیااتنا غي تکذیب کو زموږ آیاتونه فاخذهم الله رونی ول الله بذنوبهم په خپل ګناهونو باندې والله شدید العقاب الله سخت سزا والا دي قل للذین كفروا یا کسان چې کفر کړي دي ستغلبون زر چې تاسو به مغلوب شي او تحشرون او راجم بشي الى جهنم دوزخ ته وبئس المهاد او ډیر بد ټکانه د جهنم قد کان لكم آیات اشتری تاسو د پار نخه فی فئتین په غدوړو کې التقطا چې کله عام نه سامنے شو د جنگ د پار مقابله کې یو بل تفئات یو ډلا تقاتل فی سبیل الله جنگ د پلار د الله کې د رحمان لخرو او اخرى کافرون بل ډلا د شیطان لخرو کافر وا يرونهم مثلهم اغویل دل یو بل مس الرأي العين دو چند خپل ځان نه په سرسری نظر سره والله یؤید بنصره من یشاء الله مدد کوي خپل مدد سره دا غچا چې الله غواړي ان فی ذلک العبرۃ للابصار یقینا شته په دې کې عبرت دا غچا د پاره چې کتون کی دي زین للناس حب الشهوات بقدر لذات دنیاویه د دنیا د څومره مزي چې دا به قدر دي د الله په نظر کې زین للناس خاصه شوی د خلکو ته حب الشهوات من د خو شیزونو د مرغوب شیزونو من النساء هغه مرغوب شیزونه خزي دي ولبنین زامنان دي والقناطر المقنطره او خزانی دي جمع کړل شي من الذهب د سرو زر والفضه د سپینو زر والخيل المسومه او اسونه نه خدار په خوا زمانہ کې اسونه د سورلې د پاره استعمال دي زموږ استاد په زمانہ کې د ټیمان دي ورته پای لګولي سوپی پکې خري نو هغه نه خدار دي 50 یو نه خلګېدل د 50 بل نه خلګېدل دا 0 meter applied for registration and pagery نخري بي والخيل المسومه والانعام او ساروي والحرس او فصلنا ذلك متاع الحياه الدنيا دا سامانونه دي د ژوند دنیاوي والله عنده حسن المآب الله سره د خسته ټکانا قل او نبئكم ورته وایا عزت او استوخمه بخير من ذلكم بهتر سيزونه د دې سيزونه
للذین تقوا اشتریا خلق له چاغي ځان ساتلو پریز کو عند ربهم قل رب سره جنات داس باغونه تجری چی روان به بهیږي با من تحت الانهار داغه د بنو دلاند د بنگلو په خوا کې قسم قسم نهرونه چینی سوره محمد کې بتاو استاغه سلور چینی راشي ښا انتظار کوي خالدین فیها همیشه به دی التوازواج مطهره او خزبی پاکیزه ورضوان من الله او د ټول نه لوی فضل رضا د الله والله بصیر بالعباد الله پاک لیدون کې کتون کې د بندگانو لره الذين يقولون کسان چې وای ربنا اننا ای زمونږ رب بشک مونږه آمنا ایمان راوړو فغفر لنا نو بخمون ته ذنوبنا زمونږ ګناهونه وقنا عذاب النار او ساته مونږه د عذاب د دوزخ نه الصابرین افرین د صبرناک او صادقین او رښتینو باندې والقانتین او حکم منون کی والمنفقین او خرج کوون کی د الله لار کې والمستغفرین بالاسحار او په پېشمنی کې بخنه غوښتون کی د الله نه شهید الله گواه دی الله انه لا اله الا هو چې رښتیا دی لایق د بندګۍ هیڅ څوک سوای د الله نه والملائکه او فرښتیم گواه دی او اولو العلم او علم والم گواه دی قائما بالقسط ولار دی انصاف سره لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته دی لایق د بندګۍ هیڅ څوک سوای د الله نه زور ور دی حکمتونو والا دی ان الدين عند الله الاسلام تصریح حقانیت اسلام حق دین دی شوبه ورکونه کی ان الدين عند الله الاسلام بشکا دین د الله پنځ باندې اسلام دی ومختلف الذين اختلاف نه کړي هغه کسان هو تل کتاب چې ورکړل شو هغه ته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسو د دین چرال هغه ته علم بغيم بينهم د حسد په وجه باندې خپل میانس کی ومن يكفر بیاات الله چا انکار وکړه الله د حکمونو فإن الله سریع الحساب نو بشک الله پاک زری حساب کوون کړي فإن حاجوک کچری دي تا سره جګړه کې فقلت ورته اسلمت وجهي لله ما خپل مختابه کو د الله ومن اتبعن او هغه چا خپل ځان تابع کو د الله سوچ زما تابعدار دي وقل للذين اوتوا الكتاب او یا کسان چې ملو دغه آسماني کتاب الاميين او ان پړو ته وایا اسلمتم ایت مسلمانی گئی فإن اسلموا کچریږي تابع شو فقد اهتدوا نو سملاری بیا مونږ دا وین تولوا کما خواړو فإنما عليك البلاغ نو محبوب پیغمبر استا په زمو باندې صرف رسول او غتاو ک بس والله بصیر بالعباد الله پاک خلیدون کې کتون کې بندگانو لرا ان الذين يكفرون کسان چې کفر وک بیاات الله حکم د الله نه ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران بغیر حق پنا حق په حق قتلون درې قسم دي زانی محسن مرتد او قصاص کې د دین ورسته چې څوک قتل کوي دا نه حق قتل له ويقتلون الذين وجني کسان يأمرون بالقسط چې دي د حکم کوي د انصاف من الناس دخلكم فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورکاوی ته دردناک عذاب اولئک الذين حبطت اعمالهم دا کسان چې برباد شو عملونه د دې په دنیا کې ول آخرت او آخرت کې وما لهم من ناس دین نشته دي د پاره مددګاران الم تر الذين آیاتان دي کتل خلق توت نصیبا چې ورکړل شوی دا غي تصبرخ من الكتاب د آسماني کتاب نه يدعون الى کتاب الله رب الکی کتاب د الله تعالی يحكم بينهم چې فیصلو کې د دې په منځ کې د الله کتاب ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي یوډل بينهم الذين وهم معرضون د دې عادت اعراض کول ذلك بانهم دا په دی وجه قالوا لن تمسنا نار دی ویل چې نبر سیمون ته د دوزخ ور الا یمن معدودات مگر یو صورت د شمار وغرهم فی دینهم او تیس کړي دي دوی خپل دین کې ما کانوا یفترون خبرو چې کوم دي د ځانه جوړولې فکیف اذا جمعناهم الله وسنګ حال به چې کله موږ دی را جمع کو د بیان د کور وته دغه حال نو لیوم پدا سورت کې لارې بفي چې پای کې شک نشته وفیت کل نفس نو پورا ورکړي شهر چاته ما کسب څه د کړي وي وهم لا یظلمون پدی باندې بزیاته نه کېږي قل اللهم مالک الملک او آیت اے الله بادشاہ د بادشاہانو بادشاہ د بادشاہ تو تل ملک ته ورکه بادشاہي من تشاو چاته چو غواړي وتنزع الملك او بادشاہي اخلي د چانه مم من تشاو د چانه چو غواړي وتعز من تشاء عزت ورکه چاته چو غواړي وتذل من تشاء ذلیل کې چاته چو غواړي بيدک الخير استا پلاس کې ټول خوبي ده انك على كل شيء قدير بشکته په هر څه باندې قادر تولج الليل ننباس شپه في النهار پورس کې وتولج النهار او ننباس ورس في الليل پشپه کې وتخرج الحي او باس ژوند من الميت د مړینا وتخرج الميت من الحي او باس مړی د ژوندینا نطفه د ژوندین انسان نمړه انډه د ژوند چرګینا او جاهل د عالم نه عالم د جاهل نه دغه سان وترزق من تشاء بغیر حساب او تروزی ورکه هغه چاته چوغاړي بشماره لا يتخذ المؤمنون الكافرين دلته نهي موالات کفار کافرانو سره تعلقات په درې قسم لري توجه یو ته مواسات وای یو ته مدارات وای یو ته موالات وای مواسات دي ته وای چې د مسلمانانو په وطن کې یو کافر اوسيږي کوټه پر اپري وتا یا اچانک بچو ته څه نقصان رسیدو نو 1122 ولرو غواړه خیر دی ور سره امداد کمنډ تر ور سره کله 100 روپے پیو لگاوا مواسات خیر خواهی خېګړه ور سره کول مدارات دي ته وای چې مسلمان د کافر په وطن کې اوسيږي لستونه به ورکی منګل بساتی دې د پاره ور سره جی جان کین
چې دته نقصان نه رسي او موالات د ظلمینا مسلمان به د کافر خاده واده لنزي داغه جنازه له بنزي کافر بخپل واده خاده لنه راغواړي شادي کارت او کرسمس کارت دا بنه قبل نه بلیږي د هدیه تبادله بنه کوي موالات من دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندي جوړي مسلمانان کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مسلمانانو نه مسلمان کو دوستی کوي نو مسلمان سره به کوي چې مسلمان پرې خو کافر سره دوستی کوي بے وفا بند دي او من يفعل ذلك چا چې دا کارو کو فلیس من الله فی شیء د الله د الله سره هیڅ تعلق نشته چې چا کافر سره دوستیو کو پنټ ولی ني د کافر سره دوستیو کو پنټ باندې ولی ني الله وي د ما سره هیڅ کار نشته صلاحه نشته الا ان تتقوا منهم تقاتنها مگر که په داسې حالت کې چې تاسو دا غین خپل بچاو کوئ د کافر په وطن کې چې تاسو نقصان نه رسي اس ور سره چنګاړي کې ويحذركم الله نفسه الله پاک یری تاسو د خپل ځان نه ویل الله المصير او خاص الله پاک ترا ګرځیدل دي قل ان تخفوا ما في صدوركم تورته وایا کچری تاسو پټوي غس چې تاسو زړونو کې ني او تبدوه یا خار کوي يعلمه الله الله تعالی معلومه دي ويعلم ما في السماوات معلومه دي الله تعالی چې اسمانونو کې دي او ما في الارض واغه چې زمکه کې دي والله على كل شيء قدير الله پار سز باندې قادر دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فاغر چې بیا به مومي هر کس سي چکړي دي سني کی حاضر خپل مخ ته وما عملت من سوء واغه چې سي کړي دي سبدي برای تود لو ان بينها وبينه مدن بعيدا ارزو بکي یو الذين کاش کې د دې ګناه او د پمنس کې مودا لري ويحذركم الله نفسه يري الله پاک تاسو د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله شفقت کوونکې مهربان دی په بندګانو باندې قل ان كنتم تحبون الله وجوب اعتقاد و اتباع رسول نبی سره به ځلنه مینا ساتي دا لازمه ده او د نبی په تابعداري کې دا لازمه ده کو دنه کې ګناګاری قل ان كنتم تحبون الله ورته وای محبوب پیغمبر کې چرتا سو الله سره مینه کرشتنی د الله د مینه په داوا کرشتنی نو فتبعوني د خپل اتباع دعوت ولا ورکه زما تابعداري کوي يحببكم الله الله بدر سره مینه کی ويغفر لكم ذنوبكم الله وتعالى گناهونه معاف کی والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی قل اطيعوا الله والرسول ورته وای تابعداري کوي د الله او د رسول فین تولوا کچری دی مخواړو فین الله لا يحب الكافرين الله منن کوي کافرانو سره ان الله صفا ادم بشک الله پاک منتخب کو آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و آل ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام د کور خلق و آل عمران او د عمران د کور خلق علی العالمین د جهان په خلق باندې دا سورۃ آل عمران د آل عمران ټکی رالو په سورۃ په آیت نمبر 33 کې ذریه بعضها من بعض دا اولاد د بعض د یو بل اولاد دی والله سمیع علیم الله اوریدون کې خپوی دی اذ قالت امراه عمران دلته د حضرت مریم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام قصه ذکر کیږي تمهید کی د عمران د کور والا قصه ذکر کیږي د مریم د مور بیبي حنه نوم دی حنه بنت فاقوس اذ قالت امراه عمران کوم وخت چې د عمران خزي ویل ربي اني نظرت لك اے رب ما ته د پاره منخت او منل ما فی بطنی هغه بچی چې زما په ګډه دی محررن د ټول خیالات او کارونو نه آزاد فتقبل مني قبول کما انک انت السمیع العلیم اے الله تعالی کې په هر سبانه پوي فلما وضعتها چکل دی هغه ماشومه وزیګه ولا قالت نو دی ډیر افسوس سره ول ربي اني وضعتها انسا الا دا زما او شولور ما غزوی غوښتو بیت المقدس د خدمت لپاره باغه وخت دستور دو چې نارینه به قبل دو زنانه به نه قبل دي والله اعلم الله خپوی دی بما وضعت په سبانه چې سدي وزګول وليس الذکر کلونسا او نه دی هغه مذکر چې کوم دی غوښتو پشان د دی مؤنث چې کوم دی وزګول یعنی مریم علیه السلام دی مریم ته ډیر نارینه نه رسی رستو بتا استقبال پته ولګي و اني سميتها مريم او ما نامه کې خود لدی مریم علیه السلام و اني اعيذها بك او اے الله زدا در کوم ستا په بنا کې و ذریتها او د دې اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه او سلورو شو او دا دعا کې خدای د دې اولاد زستا په بنا کې در کوم سمره لوی دعا پکې وخته خستاس ورته پام وي فتقبلها ربها قبولك مریم علیه السلام خپل رب قبول حسن په خسته قبل اول سلام وانبتها نباتا حسنا او خسته لوی کا نور خلق او نور ماشومان بچ په افته کې سمره لوی دا ابدا پدری ورځو کې هغه امر لوی دا وکفلها زکریا او حواله ک زکریا علیہ السلام ته زکریا علیہ السلام د مریم علیہ السلام د ترور خاوندو گویا خورزلاړه د ترور غیګلا کلمہ دخل علیها زکریا المحراب کله بچی زکریا علیہ السلام ورلو دی مریم اله هغه کوټی ته چې پکم کې دا مریم علیہ السلام وا وجدا عندها رزقا
نو زکریا علیہ السلام با مریم علیہ السلام سره خوا کیو مونږ میوي قسمه قسم میوي به موسم میوي. قال زکریا علیہ السلام مرتوی یا مریم اے مریمی ان لک هذا د کم خوانر علی تعالی دا میوي. قالت دا ماشوم مریم علیہ السلام مرتوی هو من عند الله دا الله تر طرفنا. د ماشومان دا سي تربیته کوي چې دې ته پته ولګي چې دا هر څه مونږ له الله را کوي. مونږ ولا یقین په ابو باندې جوړو جاړه ما ابو بدل ټافیانه وروړي ابو دم ریاض شي چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بیشک الله پاک روزي ورکي هغه چاته چې الله غواړي بغیر حساب بقياس به اندازې بشمار. هنالک دعا زکریا دک زکریا علیہ السلام بلا سونه پورته کړه دعا د پاره رب خپل ربنا دعا وخت قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه. اے رب را کی ماته اولاد پاک اولاد را لرا کی پاک اولاد. دعا به رب نغواړي پورا دعا بغواړي. انک سميع الدعاء بشکته او دعا اوریدون کې قبلون کې. فنادته الملائکه نو आवाज کو زکریا علیہ السلام ته فرښتو وهو قائم. زکریا علیہ السلام ولاړو یصلی منذ کول فی المحراب په حجره کې دننه ان الله یبشرک چې الله زیره د درکې ته زکریا علیہ السلام یا یحیی د زوی چې نوم به یحیی وي مصدقا بکلمات تصدیق کوونکې وي د الله د یو حکم من الله د الله طرف نه سیدنا او سردار وي وحصورا او خذل بنز نکاح بن کوي و نبی من الصالحین او د نبی د نیکانو نه. قال رب ان یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام ویل الله زما بسنګ زوی کیږي زما به اولاد څنګه کیږي. وقد بلغنی الکبر وز بډا شوی ما و امراتی عاقر او خزم شنده د بی اولاد ده. قال كذلك الله ورته فرمایلم دک شانتی به الله کوي ما یشاء وسچ غواړي الله يفعل ما يشاء الله کوي سچ غواړي اسباب ته محتاج نه نه. قال رب اجعل لي آیه. زکریا علیہ السلام چې پیښ چې زما به اولاد کیږي په دې عمر کې په دې حالت کې نو ویل الله اے رب زما مقرر کما د پاره یو نه خچ ما ته غینه پته ولګي چې دې پسې بلند بیا زما اولاد کیږي. قال آیتک الله تکلم الناس ثلاثه ایام. الله ورته فرمایل آیت نه خستا دار چې ته خبر نشو کولای خلق سره درور دی الا رمزن مگر اشاره سره. واذكر ربك كثيرا الله یاد کډیر وسبح بالعشي والابكار سبب الله تسبیح کا. واذ قالت الملائکه کوم وخت چې فرښتو ویل یا مریم اے مریم ان الله اصطفاك الله پاک ته منتخب کی وطهرك تی پاک کی واصطفاك ته منتخب کی علی نساء العالمین د ټول جهان په خزو باندې. یا مریم قنوتی لربک یا مریم بندگی کوو د خپل رب وسجدي سجده کوو ورکای مار راکین رکو کوونکو سره. ذالک من انباء الغیب الله پاک فرمایي دا د غیب خبرونه دي نوحی الیک محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحی په ذریعہ سره مونږ ته علی ګو دا بل دلیل شو د نبی علیہ السلام په نبوت باندې کپويږي. وما كنت لديهم وتنوي حاضر دوی سره یلقون اقلامهم کوم وخت چې دی قلمونه اچول ايهم يكفل مریم چې څوک به پرورش کوي د مریم علیہ السلام. وما كنت لديهم وتنوي دوی سره یختصمون چې کوم وخت دی جګړه کوله. اذ قالت الملائکه کوم وخت چې فرښتو فرمایل یا مریم اے مریم ان الله یبشرکی الله پاک زیره در کیتا ته بکلمت منه د خپل یو حکم اسمه دا غنوم بال مسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی زوی د مریم وی. الله پاک قرآن مجید کې د یوې خزې نامم نه راخسته سوا د مریم نه او د مریم نوم بار بار خسته دي او پوره یو صورت په مستقل مقرر کړي دي. نو د نور خزو نمونه ولې نه علي اصل په خزو کې پرده ده چې په پرده کې وي. نبی له سلام تاسو کړو کوم خزه بهتره ده. فاطمه رضی الله عنها جواب ورکړي واغه خزه بهتره ده چې نه پردو سړول دي وي نه پردي سړي دي وي. نو اصل په خزو کې پرده ده. خدا د مریم نوم دلته کې یو هم ضرورت په بنا باندې ذکر کړي. لہذا که د خزې د نوم ضرورت رالو نو بیا د ذکر شي خیر دی په شناخت کارت کې پاسپورت وغیرہ کې وجيها مخورز بوي مرتبه والا بوي په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې ومن المقربين او دی بوي د الله ته د نږدې بندگانو نه. ويكلم الناس في المهد خبره به خلکو سره په گود کې پغیق کې ماشوم خبره نش کوله خو خیر کې عادت د عیسی علی السلام معجزه وي. وکهلنا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او دی بوي د کامل نیک بختونه. قالت رب ان يكون لي ولد. مریم حیران شو الله زما په دې حالت کې څنګه اولاد کیږي. ولم يمسسني بشر او ما له چرته کې هیڅ بشر ګوتی قدرې نه دی. قال الله ورته فرمایل كذلك امدک شانتی بئی پاک بئی الله يخلق الله پیدا کوي ما یشاء او سچ غواړي. اذا قضا امرا چې کله فیصله وکړي یو کار فینما یقول له کن فیکون. الله پاک کار ته وي شنو پاسا کار شي. ويعلمه الكتاب او عیسی علیہ السلام بخلق ته کتاب او حکمت او حکمت او تورات او انجیل او تورات او انجیل ورسولا الى بني اسرائيل او د بلګل شي پیغمبر وي بني اسرائيل ته عني او د ورته د اعلان کوي چې یقینا قد جئتكم زرالم تاسو به آیت من ربکم نخسر تاسو د رب د طرف نه ان يخلق لكم من الطين اغه نه خدا دا چې
جوړوم تاسو له خټ نه که هيئت الطير پشان د شکل د الوتون کی مارغ فانفخ فيه نزب پاغي کی پوکي وم فيكون طيرا واغب شي الوتون کی مارغ باذن الله د الله حکم سرا وابرئ الاكمه او زبروغم مرزادی لاند ولا ابرص او برس مرز والا واحيي الموت او جندكم بمړي باذن الله د الله حکم سرا خیال هم دی عیسی علی السلام ور سره د الله حکم وای باذن الله د الله حکم سره د الله حکم سره وانبئكم بما تاكلون او زبتا خبر در کوم دا غس چې تاسو خوري او ما تدخرون او غس چې تاسو ځان ذخیره کوي په بیوتکم خپل کورونو کې نفي ذلک لآیه یقینا پدې کې شته نه خستا سود پار لكم استاسو د پار ان کنتم مؤمنین کې چرتا سو یقین لري او مصدقا لما بین یدیا او تصدیق کوون کې يم دا کتابونو چې کوم زما مخ ته من التورات د تورات نه وليحل لكم ودي د پار چې حلال کوم تاسو بعد الذي باز هغه سيزونه حرم علیکم چې پتا سو باندې حرام شوی دي وجئتکم بآیه من ربکم وراغله مزه تاسو په یو نه خسره د رب د استاسو د رب د اړه فتقوا الله نو یریږي د الله رماتعون زما خبرو من الله ربي بشکر الله رب دې زما وربکم ورب دې استاسو فعبدوه د الله بندگی کوي هدا صراط مستقیم ممداسي د لار فلما احس عيسى منهم الكفر چکل عيسى عليه السلام د بني اسرائيل نو کفر محسوس کو چې دا کافران دي قال نو ویل من انصاري لله سوق بزما مددګاران دي الله په لار کې قال الحواريون نو الحواريون حواریین دا دوبیانو د خلکو جامع به سپینولې عیسی علی السلام ټول بنی اسرائیل ته خپل پیغمبر اعلان کو خپل خلکو ته صادره پوغوا غست روان شوته نه نو خلکو کې आवाज کو زما مددګاران بسو کی او سپیشل خلک پکار دي هغه دوبیان را پاسې دوی موږ به مددګاران یو نو عیسی علی السلام ورته تاسو مړ د خلکو جامع سپینوي راشي عزت د خلکو زلون د شرک نه د سپینولو چلو خیمه او یاد لري چې حواریین د حور نه د حور سپین سیستوي دا د رنگ نه سپین خلکو مالدار لک سپین وي قال الحواریون او الحواریون نحن انصار الله مون مددګاران یو د الله د دین آمنا بالله مون ایمان ورو په الله باندې وشهد بیان مسلمون گواوسا چې مونږ حکم اورون کیو د الله حکم مون کیو ربنا آمنا بما انزلت اے رب زمونږه مونږ ایمان ورو په غسبانه چې ستاره لګل دي وتبعنا الرسول مونږ تابعدارو کده رسول فكتبنا مع الشاهدين مونږ لیکم انون کو خلکو سره ومکروا يهوديانو د عيسى عليه السلام د مرګ پلانینګ کو خفیه تدبیر کو ومکر الله د عيسى عليه السلام د بچکول خفیه تدبیر کو والله خير الماکرین چا تدبیر به کامیابیږي الله بهترین تدبیر کون کې دي اذ قال الله یا عیسی کوم وخت چې الله فرمایل یا عیسی انی متوفیک از تا وفات کون کې امام ورافعک الی او سر دست اوس ځان طرف ته چتاو عیسی علی السلام دویم اسمان کې ژوندې دي او ماغه عمر کې چې کوم عمر کې الله چت کړي دي قرب قیامت کې برا کوزیږي دمشق شام خار کې او دجال وقتل کې دا زموږ عقیده ده او مدینه منوره ته کلاړی نو د یو قبر زه خالی دی بیا واده کوي او سموده به ژوندې وي بیا به وفات کیږي مدینه طیبه کې به دفن کیږي دا زموږ عقیده ده خطا نشي اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي خپل وخت به وفات کو ما اوس سره د ځان طرف ته چته مطهرک او پاکو متا من الذين كفروا دا خلقنا چې کافران دي وجاعل الذين اتبعوك او ګرځو ما هغه کسان چې ستا تابعدار دي فوق الذين بردا خلقنا كفروا چې کفر کړي د الى يوم القيامه تر ورځې تر قیامت ثم الي مرجوكم بیا خاص زما طرف ته تاسو د ټولو واپس د فحکم بینکم نو عملی فیصله وکم تاسو میانس کې فيما كنتم فيه تختلفون هغه خبره کې پکم کې چې تاسو وایي چې جګړه مکولا فاما الذين كفروا پسا کسان چې کفر وکړو فعذبهم عذابا شديدا نزبور کما عذاب غیل عذاب سخت په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې وما لهم من ناس دینون بدی د بارسوک مددګاران واما الذين امنوا کسان چې ایمان ورو عمل صالحات نیک عملونه کو ایمان سره فيوفيهم الله باور کې دي ته پورا اجورهم د دې ثوابونه د دې حق والله لا يحب الظالمين الله پاک محبت نه کوي بے انصاف ظالمانو سره ذلك نتلوه عليك من الكتاب من الايات دا تلاوت کوم پتا باندې آیاتونه او ذکر الحکیم او بیان ته حقیقی دا بل دلیل شو په نبوت د نبی له سلام باندې ان مثل عیسی بشک مثال د عیسی علی السلام عند الله د الله په نسبت باندې کما مثل آدم پشان د مثال د آدم علی السلام دی خلقه الله پاک آدم علی السلام پیدا کو من تراب د خورن ثم قال له كن فيكون بیا الله پاک ورته فرمایل سمدم انسان شد گوشت پوست والا فیکون نشو الحق من ربک حق خبر او مغه چې کوم استاد رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین نو تم کې غدا شکون کو نه فمن حاجک بس چا
چا چې تا سره بحث کو جګړه او کفيه پدې کیسه کې من بعد ما جاءك من العلم رسل دین چرالو تا علم تحقیقی فقل تعالوا ورتوا راشي ندعو ابنانا من برو بل خپل زامن و ابناکم تاسو خپل زامن رو بلې و نساءنا من خپل بی بیان رو بل و نساءکم تاسو خپل بی بیان رو بلې وانفسنا من خپل راش وانفسکم تاسو خپل راشي ثم نبتهل فنجعل لعنت الله نبي بمغا جزو کو الله پاک توبه ګرځول لعنت الله علی الکاذبین په دروژن باندې ان هذا له القصص الحق بشک دا قصه دا بیان د حق سچ وما من اله الا الله نشتره د بندګۍ لایق سوا د الله نه سو کو ان الله له العزیز الحکیم وبشک الله پاک خامخ الله پاک بل سوکنا غالب د حکمتون والا ده فین تولوا کچری دی خبر قبول نه کدی مخواړو فین الله علیم بالمفسدين بشک الله پاک براه راست خپل خبر د فسادیانو قل یا اهل الكتاب ورتوا اهل الكتاب تعالوا راشي الى كلمه سواء بيننا هغه یو خبره ده چې برابر د زمونږ میانس کې وبینکم استاس په میانس کې هغه خبره ده الله نعبد الا الله چې موږ به بندګی نه کوو سوای د یو الله نه د هیڅ ولا نشرک به شی الله سره بذات صفاتو کې سو کې سیز نه شریکو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا نه بری سی بعض زمونږ بعض لره ارباب یو ببل ته ارباب سب نه وای ها من دون الله سوا د الله نه فین تولوا کچری دی خبرونه من لمخ واړو فقولوا شهدوا نو تاسو وای ورته چې گواشه بیان نا مسلمون مونږ حکم مانون کیو یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تحاجون تاسو ول جګړه کوي حجت بازی کوي بحث کوي فی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په حق لا وما انزلت التوراۃ او هغه چې نازل شوی د تورات او انجیل او انجیل من بعد او نه د نازل شوی تورات او انجیل الا من بعد مگر د ابراهیم علیه السلام نه رسو افلا تعقلون آیات سدمر غټ خبره باندې نه پويږي عقل نه کار نه اخلي ها انتم وریت تاسو هاولای ما خلق حاجتم چې تاسو جګړه کړی د فیمالکم به علم هغه خبره کې چې پاغي باندې تاسو علم فلمت حاجون نو تاسو ول جګړه کوي اوس فیما هغه خبره کې لیس لکم به علم چې نشته تاسو پاغي باندې علم والله يعلم الله تعلم وانتم لا تعلمون تاسو معلومه نه ده ما كان ابراهيم يهودي انه ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني انه نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لیکن ونو د ټول باطل نه حق تمایل مسلمان وما كان من المشركين انه د مشرکان ان اول الناس بابراهيم بشک زیات مناسبت خورون کې د ابراهيم عليه السلام سره په خلکو کې الذين خلق دي تبعوه چې چا د ابراهيم عليه السلام تابعداري کړې ده وهذا النبي او دا نبی عليه السلام زیات لایق دی د نبی د ابراهيم عليه السلام سره الذين امنوا کسان چې ایمان وروړي دي والله ولي المؤمنين الله پاک ولی د مؤمنانو ود طائفه من اهل الكتاب خو خي او دل د اهل کتابونه لو يدلونکم چې څه طریقې سره مسلمانانو تاسو گمراه کی وما يدلون او نشي گمراه کول نه گمراه کوي دي الا انفسهم مگر خپل ځانونه ما شورونو دین پويږي یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون بیاات الله ول انکار کوي تاسو آیاتونو د الله نه وانتم تشهدون حال دار چې تاسو قائل اقرار کوي یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل او اهل کتاب ول ګډوډوي حق د باطل سره وتکتمون الحق او ول پټوي حق خبر وانتم تعلمون حال دار چې تاسو پويږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين دمر بس یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الله زموږ د حاضر جمع ایمان سلامت کا الله مونږ ټول ناراضي معذرت معاف الله مبارک ورځ دا الله روزه په خلاص تا مسلمانان بندگان نارینه جماعت کې زنانه پکور کې الله ستادر کې لاسونه پورته کړی دي الله زموږ د ټولو یو مسله دا ګناهونه خدای د خپل کلام د خاطر زموږ ګناه مونږ ته معاف الله مونږ د دې مجلس نه داسې حالت کې پاسه چې تا مونږ ته بخنه کړي الله راضي شي کم روجي کم نارینه او زنانه نیولې دي الله قبول کې کم تراوی کم ختمونه الله کم نیک اعمال کې خپل دربار کې ته قبول او منظور کې الله مونږ ټول ناراضي شي داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين